دوستانو د جومات کوم دیوالونه چې دي ان شاء الله دا سر ته ورسید بشپړ دي خاص 3000 خښتې ته ضرورت دی راځي اجل مرسته پکې وکړئ چې دغه 3000 خښته راورسېږي او د جومات دیوالونه مکمل شي پمال ټول نړۍ ګرانه وا زما افغانستان رب دې آباد کړه د دیش سلويختو کالو رانه وا زما افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، لیدلی به مې په موبایل باندې چې څه وخت وشو چې موږ دغه جومات باندې کار شروع کړی دی. دې لپاره چې کوم ورونو موږ ته دغه مواد اخیستي وو چې هغه سیمټ وو، شګه وه، تیږه وه، 6,000 خښته وه، د مزدورانو پیسې وې. هغه مواد او هغه خښته او سیمټ تاسو وینئ چې الحمدلله د الله په کور باندې ولګېده، دیوالونه یې تیری پوره دي انشاءالله. خو نن اخري ورځ ده، جومات کې اوس هم څه ناڅه کمبوخ شته چې هغه 3000 خښته کمه ده. ورسره همداسې د جومات سرپناه پاس نشته دی، یعنې دیوالونه سر ته ورسېده. د دې لپاره د سیخ او د سیمټو او د شګې ضرورت دی، ورسره د کاریګرو او د مزدورانو د دوی د معاش ضرورت دی. دوستانو حساب موږ سره د کوم استادان چې لګیا دي د همدو په خولې او په لاس یې حساب وکړو چې تقریبا 2,15,000 افغانۍ نور د جومات د پټېدو او سرپناه لپاره او همداسې نور مصرف چې کوم دی په هغې باندې راځئ انشاءالله. هوا دلته اسکمینه ولسوالي چې کومه ده دا ډېره یخه منطقه ده، غریزه منطقه ده. هوا ورځ په ورځ باندې یخېږي، دې نه وروسته کار هم پکې نه کېږي. نو که څوک کوم وروڼه غواړي چې دغه بهترینه صدقه کې ځان شریک کړه، راځئ په دې کې موږ سره تاسو کومک وکړئ چې دغه جومات انشاءالله دغه چت ور باندې واچو، پټ شي، سرپناه یې پټه شي. نو تقریبا دا 15 ورځې وشوې چې مسلسل په دغه جومات باندې کار روان دی، تر اوسه نه دی ودرېدلی. دا ستاسو کومک او همکاري ده چې تاسو د الله په کور کې کړي. الله دې ستاسو په کورونو کې تاسو سره مرسته او کومک وکړي. دوستانو په د جدي میاشت را روانه ده، هوا ډېره اسکمینه ولسوالۍ کې یعنې هوا ډېره یخه وي، بیا کار نه کېږي. راځئ چې به دې جومات باندې چت واچو، لنټر ور باندې واچو، د الله کور دی انشاءالله. د لنټر نه وروسته به دا مونځ ته او د الله عبادت ته به آماده کېږي او الله به تاسو ته ډېر اجرونه درکوي. کوم ورونو چې تر اوسه دې کې مرسته کړې، کومک یې کړی، د لوی خدای جل جلاله نه ورته خوشحالي او کامیابي غواړو. کوم ورونه چې زمونږ مریضان دي د الله جل جلاله نه ورته روغ صحت غواړو، ولې چې د الله په کور کې هغو مرسته کړې، الله جل جلاله دې د هغو سره مرسته وکړي، د هغو په مال حال کې د الله برکت واچوي او الله دې خوشحالي نصیب کړي. راځئ دوستانو جلدي پکې وکړئ، مرسته وکړئ چې تر څو دغه جومات سر ته ورسېږي انشاءالله چې الله به د تاسو نه راضي کېږي. نور مو وخت نه نیسم، هر چېرته چې وایي ښه ده ودانو افغانستان رب دې آباد کړه د دیش سلويختو کالو رانه وا زما افغانستان رب دې آباد کړه داستا بچی داستا ساتون کې وا زما افغانستان رب دې آباد کړه دوی دی اصلی داستا ساتون کې وا زما افغانستان رب دې آباد کړه هر یو دې تیر پتال ځان وا زما افغانستان رب دې آباد کړه پمال ټول نړۍ ګرانه وا زما افغانستان رب دې آباد کړه د دیش سلويختو کالو رانه وا زما افغانستان رب دې آباد کړه د حسن زید کلم رنگ وا زما افغانستان رب دې آباد کړه شي اختتام دې نور د جنگ وا زما افغانستان رب دې آباد کړه چې نور ونغليږي افغان وا زما افغانستان
رب دې آباد کړه پمال ټول نړۍ ګران وا زما افغانستان رب دې آباد کړه د دیش سلويختو کالو ورانه وا زما افغانستان رب دې مال ټول نړۍ ګران وا زما افغانستان رب دې آباد کړه د دیش سلويختو کالو ورانه وا زما افغانستان رب دې آباد کړه پمال ټول نړۍ ګران وا زما افغانستان رب دې آباد کړه د دیش سلويختو کالو ورانه وا زما افغانستان رب دې آباد کړه تد کلونو زوري دلې وا زما افغانستان رب دې آباد کړه ستا هر یو کلی نړۍ دلې وا زما افغانستان رب دې آباد کړه تاکي جنگ وکړو ټول جهان وا زما افغانستان رب دې آباد کړه پمال ټول نړۍ ګران وا زما افغانستان رب دې